ګوره نظریه که د ځمکې او د اسمان خو ما له پیسې راوړه بس نور نه په کاته پوهېږم او نه په ښه پوهېږم خو صرف مې پیسې بس ګوره نعمته څو وارې مې درنه انګین ویلي دي چوپنار مې درنه ویلي دي په وخت مې خپلې پیسې درکوي خو چې اوس ما سره پیسې نشته نو ځان خو درته پیسې کولی نه شم زه څه وکړم ما نه لاره ورکه ده نظریه یاري دوستي په خپل ځای خو د پیسو په باره کې زما زړه ډېر کمزوری دی دا به ډېره مهرباني چې دا پیسې په وخت راورسوې تاسو څه سره ورځ راغلې ده خو در به یې کم سړیا هسې به یې راکړي روکیا هسې اچھا رښتیا ویلي چې پاخور دې لوی شي که نه نو غاښونه یې مه ګوره های های نو بیا خو تا ته ښه پته ده چې اسمان نه کاڼې رالوېږي نو نعمتی ورته خپل سر ونیسي نو ما خو په تا باندې د سود پیسې مه اوړي خو خیر همغه دې ستا په انډیوالۍ خو ما له پیسې پکار دي پیسې بس خو نعمته په ښو مو دې نه پوهېږم سبا 10 بجو پورې 10 لکه روپۍ درنه غواړم 10 لکه سمه ده سبا پورې دې الله خیر کړي زه به خپل کوشش وکړم ورځه ورځه روکیا خو چې سبا یې راوړې هسې نه چې بیا خفه یې خفه ځه ځه څنګه چلې نظیر خان لالا چنته روانې خفه خفه روانې مړه په ډېري سړی په ډېري ته څه خبرې چې زه ولې خفه روان یم خپل پوډر څکه ما سره کار مه لره خفه خفه روان هو که نه زه خو یو پوډر یم زه انسان نه یم زه یو وحشي ځناور یم خو دا چا دا ستا د لاسه او ستا غوندې د نورو خلکو د لاسه که تاسو دا نه خرڅولی نو موږ به په دې حال باندې نه وو ځه دا ستا خپل نصیب دی اوس په ما باندې دا تورونه مه لګوه هو که نه دا زما خپل نصیب دی زما نصیب تا خراب کړی دی ګینې زه به اوس یو ډاکټر وې یو انجینر به وې د وطن خدمت به مې کولی دا ستا د لاسه خراب شو هر څه پرېږده په خلاره زه پسه یم او ته پسه یې زه دا ولې ځوانان سره روانې زه خبر شوم چې د نعمت در باندې پیسې دي خو چې پردي سل کورونه وران کړي خپل به یو جوړ نه کړي زه ستا زوال شروع شو زما ځواني خو دې تباه کړه خدای دې تا هم تباه کړي ښه ورځ به ونه ګورې ګوره اسلاميه ته خو زما ډېر مخکینی انډیوال یې او زه اوس یو 10 لکه روپو ته اړتیا لرم که پیره مې ویوړه نو زر به یې درته درکړم ځکه چې انډیوالي ده که نه زه ډېر زیات مجبوره یم 2 سترګې مې همدا ستا ته دي خیر دی او السلام علیکم نذیر خانه. وعلیکم السلام شیر خان کاکا ستړی او تازه تکړه څنګه ښې تلاري ده طبیعت ښه دی؟ شکر دی خپله ښې خیر دی
دې څو ورځونه دې ګورم چې داسې خپه خپه راته معلومیږي خیرت خو به وي شیر خان کاکا تا ته به څه ویم دا د ښه معلومات دی چې زموږ دغه دا پینو د چرسو کاروبار دی او په دې کې زه لږ قرضدار شم دغه نعمتي نه 10 لکه روپۍ اوس لار ګودره ورکه ده چې زه دا پیسې دومره زر د کمه کم ماته سبا پورې ټیم را کړی دی نه ولې تا سره چې هغه اپیم و ولې هغه خرڅ نه شو اپیم خو ټول حکومت ونیول که نه څه حکومت ونیول څوک مې تاوان وکړو او نظیر خانه اوس دولت هم هغه پخوانی دولت نه دی شیر خان کاکا وایي چې بدبختي دې راشي نو راسته به دې چپه شي هغه ځمکه وه هغې نه مې پخوا ځان خلاص کړی دی اوس دې 10 لکه روپو ته حیران یم چې څه وکړم نظیره تا ته خو ښه معلومات دی چې موږ پلار په نیکه خاناني او ډېر مال او دولت لرو دا څه دې پکې نه وي که نه او خبره دا ده چې ستا د قرض د خلاصېدو لاره ما سره شته دی شیر خان کاکا ته رښتیا وې نو بیا خو ما سره لږه مرسته وکړه چا رښتیا ویلي دي چې د یو لاس نه ډک نه خېږي ته زما کار وکړه نو به تا سره مدد وکړم کار زه پوه نه شوم شیر خان کاکا ته څنګه کار نظیر خانه یوه خبره کوم خو چې خفه هم نه شي نه شیر خان کاکا ولې به خفه کېږم وایه خبره داسې ده چې ما اورېدلي دي چې ستا په کور کې یوه لور هم شته او خبره دا ده چې ما سره خو ډېر مال حال دی نو دا لور که دې ما ته راکړه نو دا قرض به دې خلاص شي 10 لکه روپۍ یعنې قرض به دې خلاص شي او 10 لکه به نور هم درکړم اوې زما په کور کې به خوشحاله وي مال حال سره جیداد هر څه به د هغې دا څه وې شیر خان کاکا لور واده زما لور خو د 14 کلو ده هغه ستا د نصیب په ځای ده که نه ای ساده ګله دا خو مې ستا د فایدې دپاره ویلي ګنې موږ خو خانان خلکي موږ ته د ښځو څه کمی دی نو خبره خو دې صحیح ده شیر خان کاکا خو ستا خو مخکې نه هم ښځه شته که نه نو یې دي که نه خلک یوم کوي دوم کوي دریم کوي ان څلورم کوي اوې زما په کور کې د څه شي کمی دی او بله خبره دا ده چې په څو سپینو کې به یې درله پټه کړم او د بنې سره به هم ډېره خوشحاله وي ولاکه پوهېږم چې څه وکړم ته تشویش مه کوه ته پې ښه سوچ وکړه زه ځم بله ورځ به بیا راشم کښېنه چای ډوډۍ را سره وکړه بیا به ځې ډېره مننه بس بیا چې رالو چای به مو وڅښو او ډوډۍ به مو د خدای په امان مخه د ښه شه نه ولې به ورکوم دا خو زما وړه لور ده او بله مور یې مړه ده ټول کار مې پرې راټول دی او لا زوی ته مې واده هم نه دی کړی وړه لور ورکړم نه هغه د نعمتي قرض هغې سره به څه کوم هغه خو هم پوښتونکی دی که نه یاره دا لور ورکوم یو خدای کور آباد شي بل زه به د قرض نه خلاص شم او څه پیسې به نغدې ملاس ته راشي ونظر ګوله څه د زړه خو یې ظالمه ځانه د زړه غم مه پیدا کوه شوړه راکوه شوړه چې درته ځمه سوچونه به ولې نه کوم تاسو غوندې دوستانو سره مې کاروبار کوم نظریا سود دپاره م شپه او ورځ درکړې وه پیسې راوباسه پیسې ما ډېر بد کړي تاسو غوندې خلکو سره مې دوستي او کاروبار کول
یو شپه ورځ تاسو وخت راکړی و اوس ده نه یو شپه ورځ زه غواړم ها نو بیا وای څومره وخت غواړې دا پروژه سمه دا پیدانارو وای څومره وخت بس یو شپه ورځ وخت راکړئ سبا راشئ خپلې پیسې مې والئ د سبا پیسې ملاوې نه شوې نو بیا خو ته مونږه ډېر ښه پېژنې ګوره نظیره نن خو مې مېلمستیا وګڼه خو که چېرې سبا درپسې رالم که نه یا خو به درنه پیسې اخلم یا خو به د اخرې ورځې بس نذیرو و نذیره چېرته غیب شوی د خدای مسلمانه یاره زه وایم چې دلته خو نه ښکاري اخوا دېخوا زه وایم چېرته اخوا باغچې لتلی نه یي هلته ورپسې ځمه دغه یو باغ او چمن راله پاتې دی مجبور یم چې دا هم خرڅ کړم هغه د سلیم د پیسو دپاره او د لور پیسې خو به مې نعمتي له ورکړم وی خدایه توبه چې هغه صدامې چېرته دی صدامه اوی صدامه دلته راشه دا راغلمه وی دا څه دی ویلي ذکر دی که نه چې دغه یوه باغچه ماته پاتې ده او دا او دا چمن تا ته خو معلومات ده چې زه ډېر قرضداره شوی یم او دا هم خرڅوم خو ته داسې کار کوه چې لږې پاک ساته له اوبه په ټیم ورکوه ځکه چې که ګاک پې راځي نو چې غوړېدلی خو یي که نه دا مې ابل او زوبه کړي خو نور ډېر تیز دی داسې السلام علیکم نذیره جوړ تازه تکړه ښي جوړ طبیعت سره ښي خیر دی څنګه جوړې خیر دی یاره زه درپسې هلته درغلی وم ډېرې له خو بس بیا مې سوچ وکړم هله کېدی شي باغچې نه تللی نو دلته درپسې راغلم والله شیرخان کاکا څه ویم زړه مې ډېر زیات تنګ دی او تنګ و ما راځه لږ دې باغ په چکر ووخه چې دا زړه مې لږ خوشحاله شي خو خوشحالي نشته خوشحالي بس ښه دی باغ کې هم کله ناکله خوشحالي نشته خو خبره دا ده چې زه دې له رالم چې ما بله ورځ تا ته یوه خبره کړې وه چې په هغې به دې سوچ کړی یو که نه شیرخانه سوچ مې پرې وکړ ښه سوچ مې پرې وکړ ما داسې وګڼه چې ما دا لور تا له درکړم دا ته څه شوې ده ته نو خود دته نو زه خو مجبور یم څه وکړم نو مجبوري هم ډېر بد شی دی پوه شوې صدامه ورشم هغه جلۍ ورته په ډولۍ کې کېنوه که ډولۍ نه یې لاس نیولې ورکړه چې نه دا داسې نه کېږي ښه هغه خو لا اوسه پورې ورکوټې څه ده ټول دونه دیارلس کاله عمر لري او تېرې بوډا سړي ته ورکړې ولې مکتب مې نه ویلا ده داسې نه کېږي دا زه نه ورکوم ته داسې نه ده بچیا خبره دا ده چې پلار دې ډېر قرضداری شوی دی دا زه دې دپاره دا پیسې مې راوړي دي چې د ده سره کومک وکړم دا ته به د نیکیرې ته وګوره که نه هغه وړه ماشومه ده او تا ته یې اوس درکوي ورا دا که منوې خبره نه ده ده چې تل شوي دی او کېږي او روان دي ته اوس ځه زه د مشرانو فیصلو یې کار مه لرم زه درته مې څه ویلم هغه وکړه ځه ځه دا زوی خو دې ډېر داسې بل رقم دی ولا چې حق په جانبه دی حق په جانبه دی خو څه وکړم زه مجبور یم زه هغه حق په جانبه دی بوله ته خفه کېږه ما خبره دا ده چې زه دا پیسې دې دپاره راوړم چې زه تا سره کومک وکړم چې د قرض نه پې خلاص شي ستا لور به زما په کور کې ډېره خوشحاله وي پیسې راکړه ویمه دا مجبوري نه ده دا ستا ضرورت دی ویم ستا لور چې ده که نه په سرو او سپینو کې به درله پټه کړم اوس یې که په سرو کې پټې او که په سپینو کې که په اور کې غورځې امانت دې بولې کړه
د که د ولور پیسې وي او که د قرض پیسې وي خدای راویستې سبا به یې نعمتونه ورکړم چې دا د هغوی د غمه خلاص شم. دادا تر ننه پورې دې د سپینو کاروبار کولو ما هېڅ نه ویل ځکه زما پلان دی. نن دې زما وړه خور د پیسو په بدل کې سپین ږیرې سړي ته ورکړه. نن دې د هغه پیسو بدل کې ورکړه. سبا ما هم خرڅې دې ژوند له خو ما ته مرګ ښه دی. زویه دا دې څه وکړه؟ زویه دا دې څه وکړه؟ تا ځان مړ کړو خدایه مړ زویه دا دې څه وکړه؟ زه خو دې یوازې پرېښودم زویه چې زه دې څه خبره یې ته ځان ولې ما به دا کار نه وی کړی ما به خپل ځان وژلی وه. Mana saya setawa hati deh, mana saya? Saya, sada saya pas setawa hati deh. Tasha hukum, tasha hukum. Setawa hati deh, tik tak tik tak tik tak tik tak 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 tik tak tik tak ku tak tik tak tik tak tak pasti saya pasti ke kana saya mata tanawi rawasti nawi mitarawasti kasta nawi mitarawasti saya jangan Sadama, saya mata tahu hati kau. Tahu hati deh. Di mana sejam cewek? Di mana ya? Udah. Tak boleh cewek ni kan? Boleh cewek ni. Mana ni? Tak mana ni? Jista tu zaman berarti syuruh sih. Tak mana ni? Wada. Berarti kau ni tambah kalau. Wada deh. Mana ni? Tak mana ni? Jista tu zaman berarti syuruh sih. Tul khalik di tabakla, tul zaman di tabakla, tul kulu di tabakla, boleh dim kulu. Zaman diwadi deh, kah? Zaman diwadi deh, kah? Teman hati, kah? Tete, diri uri sih bau kiri. Wadi ni manusia ni. Wadi deh, gue spini jami ya gusti. Wadi ni manusia ni. Gusti ni. Kecil ni. Oh, malah ketemu bisa. Sudah pas si tata wada ke? Pas tata wada ke? زه بس نخیم